السلام علیکم څنګه دی عمران غزل وعلیکم السلام جی الحمدلله ډیر مننه چې تاسو موږ وخت راکړو تاسو به زما د پښتو ادب باندې مینوال سره خپل تعارف خپل ځکه وکړي چې زه کوم نو ډېر طویل بشي رانه تاسو د خبرو د صفات او تعریف چې ډېر زیات دی تعارف معنا ډېر زیات شي ما چې تاسو خپل تعارف وکړئ نو ډېر جی زمانو عمران غزل دی او د سوشل میډیا په لیکه باندې د عوامي نیوز په نوم سره کار کوم او سیاسي سماجی کارونه کوم او د دین علاوه ما داسې ویډیوز کړي چې میلیونز خلکو کتلي دي اوس د ایوزمیر دا چې کومه واقعه په دې باندې یو پروګرام کړو د دین علاوه مشهور زمانہ شاعر به وته ما فرمان تذکر صاحب چې کوم دی دا یو ویډیو کړی و چې هغه وایرل شوی او میلیونز خلکو کتلي و نو بس هغه خو مینوال نه پټ نه دي خو د پښتو ادب باندې ستاسو ډېر شکریا ادا کوم چې موږ مو وخت راکړو زموږ د قابل وګڼم چې تاسو په دې شیشه باندې راشم مینوال زه اختر شید نن عمران غزل صاحب خواله راغلی ما او ډېر زبردست تاریخي ځای کې خلک پیژني زموږ د خیبر پښتونخوا بلکې د ملک پاکستان اساسه دا ځای په دې دومره ښکلي ځای کې نمایي چې د شاعرانه ځای کې یو شاعرانه وخت ماښامې د انور په پرېوتو دی او موږ تخبۍ کندرات کومه چې اساسه ده زموږ خیبر پښتونخوا هلته ولاړ یو بلکې د ملک پاکستان اساسه ده او عمران صاحب ستاسو هم خدمات چانه پټ نه دي خو زما تعلق چونکې زما اختر شید تعلق پښتو ادب سره دی نو زه به د ادبي غوښتنه کوم چې یو څو شعرونه کم راته ووایي خپل شعر خو راته اوس یاد نه دی په دې موقع د بل چا شعر دی او په زړه کې لارې وباسي هغه به درته ډالۍ کړم مینوالو ته خصوصا د ادبي پاڼې د دې لارې نه به چې کوم دی مینوالو ته ډالۍ کړم اوس راته فکر د ګمان په زنځیرونو تړي او څه لیوني د لیونیان په زنځیرونو تړي اوس راته فکر د ګمان په زنځیرونو تړي او څه لیوني د لیونیان په زنځیرونو تړي د هغه قوم د بربادۍ ماتم لن راځي څوک چې د عقل خاوندان په زنځیرونو تړي وي دا یو احسان د 20مې صدۍ څنګه هیر کړم چې انسان لږ یو انسان په زنځیرونو تړي وي اخر د جبر د زنځیر کومه کړۍ ماته کړم اوس مې هر ارمان په زنځیرونو خجی ماشاءالله ډېر زبردست عجیبه غونته کار دا دی چې تعارف ستاسو ټول چې دی هغه خبر او خبرونو سره دی او واقعیاتو سره دی خو زما دا علم کې هم دي چې تاسو ډېر زیات ادب سره هم څه وخت تړون ساته نو هغې حوالې سره که مینوالو سره مو څه خبرې اترې وکړي یو جهان مننه کوم د پښتو ادب د پاڼې د فیسبوک د لارې دي چې کوم دی د ادب ډېر عظیم خدمات کوي نو ما شاعري ځان ته شاعر نه یم خو تېر ورځو کې د ایوزنور په دې واقعه باندې ما څه شعرونه لیکلي واقعیتي شاعرونه اوس نظریاتي شاعرونه دي نو هغه به تاسو په دې وخت کې پیش کړم وي دلته پلاشونو تجارت کیږي دلته پلاشونو تجارت کیږي ځکه د سپېڅلي سوچونو نه نفرت کیږي چې انسان لږې فرشتې نڅا وباسي خود به د داسې نظام نه بغاوت کیږي او دلته د ایمان په ځای د کفر ضمانت کیږي عمران غزل بس د نور کلار شه عمران غزل بس د نور کلار شه دلته د ایمان په ځای د کفر ضمانت کیږي او اسرائیل شابه زر شسامه واخلا دلته اوس د وینې نه شربت کیږي ډېر زبردست نو دا مطلب تاسو خو ډېره ښه وینا لیکله نو ولې مو ته شا کړې ده کنټینیو یې ساتئ که نه دا خو چې بیا مخکې څه کتاب وغیره شایع کړو کنه ډېره کمه مو کړې یو خو دا ده چې د لیک وړ نه ځان د دې جوګه نه ګڼم چې ګنې ځان ته شاعر هم نه وایم دویمه دا خبره چې زموږ سماجي مصروفیات یا د نیوز ریلیټډ کارونه داسې دي چې د هغې نه اوس وخت ډېر کم میلاویږي خو بیا هم په زړه باندې کله کله یو اصلي کره اوچته شي په دې زمانه کې چې کوم واقعات ووینم بیا لیکلو کوم عمران غزل صاحب د څومره وخت نه بعض ستاسو میډیا سره تعلق وي میډیا سره خو زما 2017 نه تعلق دی او د شاعري چې کم دی نو بس د ډېر مخکې داسې مې په دې دومره کم وخت کې ماشاءالله 2 کاله یا 3 به اوس برابر شي نو د 3 کاله وخت کې تاسو عوامي نیوز خو یو نوم دی په پوره دنیا کې چې څومره پښتانه دي څومره پاکستاني دي بلکې زما په نیز کم ځای د
پښتو اردو سمج لرونکي خلک دی ټول تاسو پیژنئ جی نو ادب مو ولې رستو پرېښی دی په دې د نه زما خفګان دی یاره جی ستاسو د ګیله په ځای ده خو بعضې کارونه داسې چې هغه به تاسو رستو کوئ او یو کار به مخکې کوئ په کور کې مونږ دغسې کوو لکه مثال په طور باندې اوس د عوض نور را واقع وشوه نو په دې باندې زما د صحافتي زندګۍ دا فرض و چې ما دې ته ځان رسولی وي دا مې هایلایټ کړی وي نو ما ادب هم هغې سره یو ځای کړو هغې باندې ما شعرونه مو لیکل او د هغې ما نیوز کاوریج مو کړو خو ادب خو داسې شی دی چې دې کې دستي نشته دی دې کې تلوار نشته دی تاسو ولیکئ چې چېرته هم راغله چېرته پخوا د چا نیکه چې کوم دی نو هغه لیکل کړي دي هغه نو چې کتاب چاپ کړی دی نو انشاءالله چې شا کړې مو ورته نه ده خو نور مصروفیاتو له کبله دا مونږ لږه دغه کړې ده صحیح عمران غزل صاحب ستاسو سماجي خدمات او ستاسو چې کوم انسانیت دوست رویه ده الله دا تل قایمه ساتي خبره اترې عمران غزل صاحب ستاسو مخکې خبرې کول خو نور ته ډیوه خول دي د صحافت یا د شیشې په وجه خو بیا هم زه به دا ووایم چې زه خو د شیشې مخې ته خبرې کولو کې هچکچاوټ محسوسوم او خو تاسو خو ماشاءالله خو ویل ټرینډ نه بلکې ایکسپرټ یې او ګاډ ګفټډ یې که نه د الله طرف نه قدرتي تاسو کې خوبې دي نو هغه خوبو کې یو د ادب خوبي ده یو د غزل خوبي به هم وي ځکه چې ادب کې غزل نه وي یا نظم نه وي یا نثر نه وي نیمګړی وي نو نور راته څه ویل به خوښ کوي ښه جي زه خو بس په زړه مې چې څه راشي هغه ولیکم یو لطیف احساس دی یو لطیف جذبات دي دا نه ګورم چې دا ټپه ده نظم دی چاربیته ده څه شی دی خو بهرحال چې څه راشي هغه ولیکم اگر چې غلطۍ به هم پکې وي یو نظم به چې کوم دی نو یو غزل به د مینوالو ته ډالۍ کوم ستاسو د پښتو ادب د پاڼې نه وي نن ولې رور د رور نه تښتي دا کمال د سرمایې دی ځکه هر سړی د زور نه تښتي سوري وینن ولې رور د رور نه تښتي دا کمال د سرمایې دی ځکه هر سړی د کور نه تښتي ملا او خان خپلو کې یو دي ځکه یې هر سړی د زور نه تښتي او مینه محبت خو افسانه شوه ځکه مجنون د لیلا د بنګلو شور نه تښتي مینه محبت خو افسانه شوه ځکه مجنون د لیلا د بنګلو شور نه تښتي او ابراهیم اور ته ودانګل جمدی شو ایمان نشته ځکه هر سړی د اور نه تښتي بالکل زبردست بیا وایي راته ابراهیم اور ته ودانګل جمدی شو ابراهیم اور ته ودانګل جمدی شو ایمان نشته ځکه هر سړی د اور نه تښتي او دلته د هر مسلک کعبه جدا ده دلته د هر مسلک کعبه جدا ده ځکه مسلمان د اشتراک د شکور نه تښتي ډېر زبردست ډېره مننه پښتو ادب ټیم ستاسو یو جهان مننه کوي چې خپل قیمتي وخت او خپل قیمتي خیالات مونږ سره شریک کړه نو زه به ستاسو شکریه په اخره کې ادا کوم د پښتو ادب لحاظ سره زما مینوالو ته ستاسو طرف نه څه اخیري پیغام مختصر د پښتو ادب د پاڼې چې څومره مینوال دي دي ته وایم چې دوی دا ویډیو دي ملاتړو کې دي چې کوم دی د دې نه هېڅ فایده نشته دي ته صرف د پښتو د خدمت لپاره راغلي دي کوم سړی چې پښتون دی ځان ته پښتون وي او پښتو کوي او پښتو پالي نو دوی سره د ملاتړ شي او دوی ته چې کوم دی څه د نام او نمود ضرورت نشته ډېر چې کوم دی نو دا یو ملنګ طبیعته سړی دی نو خاص کر خصوصي د نوخار صوابع او د مردان چارسدي چې کوم خلک دي نو موږ دوی ته دا وایو چې ګنې د عوامي نیوز څومره مینوال دي هغې هم د دې ملاتړ شي چې د دې دا ادبي خدمات چې کوم